بسم الله الرحمن الرحیم. دعایت الاغنیاء د مالدارانو پروپاګاندا. ورأى الاغنیاء او مالدارو ولیدل چې ان بعض الناس چې بشک بعضی د خلکو نه یمیلون میلان کوي الى صالح علیه السلام ته. مالدارو خلکو ولیدل چې ځینې خلک صالح علیه السلام ته میلان کوي، میلان لري. فخافوا ویریدل علی ریاستهم په خپل سرداري، وقالو او هغوی ویلي چې ما هذا نه دی دا الا مگر بشر دی مثلکم ستاسو پشان، یأکلو خوراک کوي مما داغه سنه تاکلون چې تاسو خوراک کوئ، منه داغینا، ویشربو سکی مما دا هغه سنه تشربون چې تاسو سکئ، یعنی چې څه تاسو خورئ څه سکئ هغه دام سکي وخوري. ولئن او کچری اطعتم تاسو خبره ومنله بشرا د یو بني آدم مثلکم چې ستاسو پشان، انکم نو بشک تاسو اذن په دغه وخت کې لخاسرون خامخابه پوره تاوانیان یې. ایعدکم ایا دی وعده کوي تاسو سره، ایا وعده کوي دی تاسو سره چې انکم چې بشک تاسو اذا کله چې متم مړه شئ وکنتم او شئ تاسې ترابا خاورې وعظاما ډوکي، انکم بشک تاسو به مخرجون راویستلی شئ. ایا تاسو سره دا وعده کوي؟ هیهاته ډیر لري ده، هیهاته ډیر لري ده لما د هغه څه نه توعدون چې تاسو سره وعده کولی شي. ان هي نه دی ژوند الا مگر حیاتنا ژوند زمونږه دنیوي، نموتو بعضې به مونږ نه مړه کیږي، ونحیا او بعضې به مونږ نه پیدا کیږي، وما نحنو او نه یو مونږه بمبعوثین بیا راپاسولی شو. ان هو نه دی الا مگر، ان هو نه دی الا مگر رجل یو داسې سړی افترا چې جوړوي علی الله په الله باندې کذبا درو، وما نحنو او نه یو مونږه له دلره بمؤمنین منونکي.